کندي صاحب تاسو وایئ چې تاسو کمپیوټر انجینیرینګ کې ما کمپیوټر سسٹم انجینیرنگ کې 3 کاله ټیچینګ کړی ټیچینګ هم کړی دی نه پس 2006 کې راغلم پاس یونیورسيټي کیمپس نه دا په حیدرآباد بالکل په 2015 پورې هم ها دلته نه بس بیا ریټایر د درې بعد بیا موږ هغه ټیچینګ نه بس خداحافظ دا رینیوبل انرژي دا واټر کنزرویشن بل فیلډ و چینج کړ زمونږ په دا چې کوم ترقي پذیر معاشري دي په دې کې د فزیکس او د کیمستري د بایولوژي د دې استاد وایي چې زه خو انجینیر نه یم زه خو د بیسک ساینسز یا د نیچرل ساینسز سړی یم زه به پرنسپلز ویریفای کوم زه به داسې میټیریلز په جوړ کوم جینز به ډیولپ کوم خو سوسایټۍ ته د وړو دپاره هغې د انجینیرینګ پکار دی انجینیرینګ هم لکه چې مونږ ګورو نو زمونږ به د خپلې صوبې ته ګورو نو زمونږ خپل پروډکټس هم نشته نو زمونږ په دې نظام تعلیم کې دا کم داسې غټ پوینټس دي چې هغه مونږ مس کوو چې زمونږ تعلیم چې دی دا معاشرې ته نه ځي اصل چې یو غټه مسله ده لکه د جاپان کې چې هلته د اول वो काला माशरूम तई से न पढ़ावे सवाए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मगर नंसबा मसला दादा चे माशरूम पैदा सवाए नहीं और एबीसी और तशवीर बिया नंसबा दा पूरा दो घटा घटे बसते हर महीने से वो माशरूम आने का मसला बड़ा कष्ट से का पे ये किताब नहीं पता निष्का नो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो पूरी नहीं करना हाँ मतलब मोंग खलक څنګه موټیویټ کوي دا وو کې ټول بس صرف راټې دي کندي او دا موږ د ټول دا چې کوم انجینران دي او ساينسدانان دي دا دي ټول دا دا نو زموږ چې اول مور چې دا کنه دا ایون نن سبا ګوره دا کوم لیب دي لیب چې په کار دی چې پروفیسر په خپل وي بالکل دلته موږ پکې لیب اسسټنټ او تیوري پکې کوي چې پورې ته تیوري او د پریکټس ریلیټ کولای نه سي بالکل دلته وتا ډېر کتلې ډېر خبرې به خلک او چې تاسو ماته چې پریکټیکل اگزامپل خو بل بیا او یو وړو کې مې بیان نشي کولای نو وجه دا چې دوه هاند ځان نه دي بیا لکه سوال ته باندې کې موږ کمپنۍ کې لیب چې باندې ته بچو نو پراډکټ ډیولپمنټ کې دی نو انجینیر راشه په خپل لاس په ارشه کوم بالکل ایوریثینګ الته ایشو اسسټنټ دا خبرې نه دی چې تاسو بچو پلاړیا به تاسو سیټینګ کوي تاسو کومه لیبارټری کې پروفیسور هغه ته لاس نه وري انسټرومنټ نو لکه موږ چې ګورو نو هر سړی چې دی نو هغه لیډر دی کوالټیټیو تقریرونه مونږ غټ غټ کوو خو چې کوانټیفیکیشن ته مونږ راځو نو هلته را سره بیا هیڅ هم نه وي میئرمنټ را سره نه وي نو که بل خوا مونږ وګورو نو د لیډرانو هم یو ډېر لوی فقدان دی په دې ملک کې مونږ په سوشل ساینسز کې هم تکړه خلک پیدا نه کړی شو په ساینس کې هم مونږ دا وکړو چې زه یو ښه ډاکټر هم پیدا کړو نو ډاکټریم چې ده نو هغه یو کمرشلایزیشن غوندې ته جوړ شو او لکه زموږ دا ساده خلک دی زه په خپل هم په هغه خلکو کې یم چې د یو سړي لایف د یو سړي روزګار د یو سړي ډوډۍ په دې کې ده چې په عدالت کې د کیس چلیږي او موږ د هغې نه تمه کوو چې دوی به کیس خلاصوي ته یو ډاکټر ژوند په دې کې دی چې هغه له ډېر مریضان راځي نو موږ د هغه نه ایکسپیکټ کوو چې دی به موږ له علاج کوي نو دا معاشره چې ده نو دا ډېره د افراطفری ښکار شوه دا استاد ته د هغه موږ خلک چې په خپلې سوسایټي کې اوسي که نه هغو باندې ډېر سوشل کنسټرینټ ته که یو کار کول غواړې که نه خپل خپلوان سراونډینګ دا تا نه پرېږدي
چې پورې تا د خپل علاقه نه پرېښی ها او کراچۍ ته یا بار ملک ته نه تللی چې تا ته انډسټري ماحول میلاو شي چې تا باندې ته غریب الوطني لومبی سزا ده چې ځان له به ورکوي. زه تاسو ته زه چې کله امریکې نه واپس رالم نو ما ته یو کس وایي تا ته به اوس حکومت کومه نوکري درکوي لکه ما ته خو تیاره نوکري پرته ده بس صرف کول دي نو خلکو مخکې نه توقعات ته حاصل دي. زه اکثر دلته په دې باندې اکثر دغه کوم د باره ملکونو کې ډېر پاکستاني ډېر ویل آف دي او ښه اسټابلیش دي. بالکل دو ایون په د میډل ایسټ کې خلکو ډېره پیسه دا راوړي خو دا پیسه چېرته ما په پروډکټیو کار کې ولې چا ولګولي لا به کور په جوړ کړي ګاډی به په واخلي ځمکه به واخلي صرف جایداد چېرته فیکټرۍ داسې انډسټري چېرته چې چاته پکې نور خلکو ته جابز میلاو شي اجتماعي ترقي پکې وشي. ها بیا ما په دې به سوچ کړو چې دا ولې داسې ده حالانکه خاص سپورټ وشول اصل کې تا چې کوم خپل خپلوان دي که نه تا نږدې خلک دي دا تا نه پرېږدي چې ته دا پیسه داسې ولګوې هغوی هغې په تا په پیسو نه ځړي په تا هغې سکیلز تا په نالج they don't care وایي چې دنه دا پیسه څرنګه کیچ کړو او دې وجه نه تا به میس ګایډ کوي. زه تا ته اګزامپل دلته په هغې ما هغه یو کته پروګرام د جیلم سره یو کس بار نه هغه ویډیو پرته ده تاسو به وګورئ بار نه چې ته جاب وغیرہ کو ولته بزنس وغیرہ دلته راغلی دلته جیلم جیلم سره یو شاړه ځمکه وه 5000 کنال ځمکه واخیسته لیول کړه بیا کې ماډرن اګریکلچر تقریبا 70 کروڑ روپے د په انویسټ اوس اکثر 100 اکثر ډېری فارمانو 100 کسان خو ما سره دي فل ټایم امپلایز دي او د نه علاوه د ډیلی کیجوال لغوي ضرورتي دي او دا خیال دلته یو ماډل نه جوړ کړ ماډل هغه جوړ کړ هغه ویل چې ما ته خلک راشي ته وایي چې دې دلته هاوسینګ سکیم ولنه جوړه یا نور اګریکلچر لین ختم کړي چې مله وایي چې دا خو چونکې کویک منی ده او بیا پکې دا چې کوم دا پراپرټي ډیلرانه دی هغه پکې به انوالو شي هغه پکې پیسې جوړه کړي فرګټ اباؤټ اګریکلچر فارم اوس تا ملک دا سوچ ته نه شو راته ګور کنه دا کرنٹ گورنمنٹ دا هر چېرته ما دوره پراپرټي والا اشتهارونه په ټي وي باندې مخکې چې نو کتل شو نه سره ګوره هر چېرته پلان دی دا خلک نه ستاسو غوندې ملګري لکه امریکا وګوري یورپ وګوري نو دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې د اجتماعي ترقۍ کم سوچ دی دا دلته ډسکریج کیږي او دغه حل ډیموکراسي سره هم روان دی لکه یورپین ډیموکراسي خو په دې کامیابه ده چې د هغې چې کوم د ووټ غوښتونکی دی هغه معاشرې له یو کار کوي نو د هغې په بدل کې ورله خلک ووټ ورکوي. زما ممبر دلته چې دی نو د هغه نه خلک د اجتماعي ترقۍ توقع نه کوي د انفرادي ترقۍ کوي او هغه ممبر هم چې دی نو په دې فوکس کوي چې زه انفرادي کارونه وکړم نو دا سړی ووټ به مې کره شي که اجتماعي وکړم نو نه کېږي. نو په دې وجه باندې دا داسې شوه چې لکه مونږ په یو پلیته معاشره کې جنت غواړو چې زه به پاک یم ما له به ګن خواله نه راځي او نور هر څه به ګندوي نو دا یو بېوقوفي ده او که په دې باندې زموږ معاشره پوه شوه نو که هغه ساینس وي که هغه سوشل ساینسز وي که هغه آرټس وي که هغه سیاست وي نو دې کې به ډېر امپرومنټ راشي.